ها دا یو ورور سوال کړی دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ذکر او دعا ثابت ده د غسل په وخت کې جواب د دې مسلې دا دی چې په حدیثو کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه خاص ذکر او دعا د غسل په وخت کې نه نقل لکه څنګه چې د چاردام سره د په اوله کې او په اخره کې داسې د غسل سره نشته الا دا چې بعضو فقهاو جمهور الفقهاو دا خبره مستحب ګرځولې ده وایي کله چې ته غسل کې په اوله کې بسم الله ووایه ځکه چې اوس د غسل په اوله کې کامل غسل طریقه څه ده په اوله کې به څه کې اوله کې به چاردام کې او د چاردام نه مخکې بسم الله ویل پکار دي صرف دقه ثابت دي اگر کوم دی دپاره خاص دلیل نشته دی غسل دپاره خو دا دوی وی چاردام کې ثابت دي وي دلته هم دي نور د دې نه علاوه یو ذکر او یو دعا هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه خاص د غسل دپاره نه ده ثابته